موږ چې په 2021 کال په اګست کې له اشغال وروسته کابل ته راغلو نو داسې نظام راته په میراث پاتې و چې هغه دا 20 کاله پر بهرنیو مرستو ولاړ او د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو متکی وه. د اسلامي امارت راتګ سره نه یوازې نړیوالې مرستې بندې شوې بلکې دولتي ادارې د برېښنا د بیلونو او نورو لګښتونو له اړخه قرضداره وې. خزانه خالي وه، تېر رژیم هېڅ هم نه و پرې ایښي او مالي او بانکي بندیزونو سره هم مخ شو چې په پایله کې ډیرو هیوادونو له افغان بانکونو سره تعاملات په ټپه ودرول او ډیرو نورو هیوادونو خپلې دروازې د افغانانو په مخ بندې کړې. صادرات او واردات مو له فشارونو سره مخ او حتی له بهر نه د خامو موادو ورود او خریداري لپاره مو بانکونه د پیسو له انتقاله عاجز وو. په دې ټولو ننګونو سربیره د دولتي دستګاه مصارف د پخوا په شان وو. یوازې عادي مصارف هم نه وو بلکې موږ له سره د هیواد ملي امنیتي ځواکونه را منسجم کړل چې دا اضافي مالی بوج وو. دا بوج په ډیرو قوي حکومتونو چې قوي ازموده کدرونه هم ولري خورا دروند دی او پر موږ چې تازه د یرغل خلاف له غرونو راښکته شوي وو یو بل سخت ازمویښت وو. اسلامي امارت په ډیرې چټکۍ سره ادارې یو په بل پسې فعاله کړي چې له برکته یې بانکونه او خزانه ډکه کړه، د افغانۍ ثبات یې وساته، انفلاسیون یې مدیریت کړ، د مامورینو شمیر یې تر 1 میلیون ورساوه او ملکي خدمات یې تر پخوا شفاف او په مراتبو ګړندي کړل.